سلامونه او نیکې هیله دوستانو. اوس راځو د پروژې په دوران باندې یا د پروژې په ژوند باندې سره خبرې کوو. پروژه یو مجرد فعالیت نه دی بلکې یوه پروسه ده. د پروژې د شروع څخه تر پایه پورې ځینې مراحل شتون لري چې په 5 ډلو سره ویشل شوي. اوله د پروژې شروع ده. په دې مرحله کې پروژه تعریفیږي او هدفونه ورته ټاکل کیږي او د دې محاسبه ترسره کیږي چې آیا دغه پروژه قابل د تطبیق دی او کنه. په دوهمه مرحله کې پلانګذاري ترسره کیږي. په دې مرحله کې د پروژې تګلارې، د پروژې پلانونه او سرچینې سره ټاکل کیږي. دریمه مرحله د تطبیق مرحله ده. په دې مرحله کې پروژه عملاً تر تطبیق لاندې نیول کیږي. څلورمه مرحله د نظارت او ارزونې مرحله ده چې دا هممهاله د تطبیق سره ترسره کیږي ترڅو اطمینان حاصل شي چې د پروژې په ژوند کې او د پروژې په تطبیق کې څه انحراف شتون ونه لري. که داسې وشي نو اړینې لارې چارې د هغې د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. پنځمه مرحله د پروژې د تړلو مرحله ده او په دې مرحله کې عمده کار د پروژې د محصول انتقال او همدارنګه د پروژې د نهایي راپور جوړول دی.